ولې ځینې میرمنې جنسي اړیکو ته لیواله نه وي؟ سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. ولې ځینې میرمنې جنسي اړیکو ته لیواله نه وي؟ په سر کې باید وویل شي چې د میرمنو جنسي وړتیا څو برابره له نارینه‌و ډیره ده. میرمنې له جنسي اړخه عاطفي انسانان دي، په دې معنا چې د جنسي فعالیت څخه وړاندې مینې، عاطفې او چمتووالي ته ډیره اړتیا لري، او ویل کېږي چې 40 میلیونه امریکایي میرمنې د جنسي لیوالتیا له نشتونه ځورېږي. په افغانستان کې کومه ځانګړې سروې نه ده شوې، خو ښکاري چې دلته یې هم کچه لوړه ده. میرمن د نارینه‌و په پرتله ډیره دا ستونزه لري. ښایي پوښتنه پیدا شي چې جنسي اړیکو ته د میرمنو نه لیوالتیا په څه معنا ده؟ په میرمنو کې د جنسي میل نشتون یوه جنسي اروايي ګډوډي یا د جنسي میل نشتون په دې معنا دی چې میرمن جنسي اړیکو ته هیڅ علاقه، شوق او حوصله نه لري. دا جنسي ګډوډۍ په څو ډوله ځان ښودلی شي. لومړی ډول یې فزیکي اړخ لري، یعنې جنسي غدې له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي چې عموما د میرمنو په بدن کې د استروژن هورمون کچه راکمیږي او د دې ګډوډۍ لامل ګرځي. دوهم ډول یې په ناڅاپي ډول بنسټیږي چې لاملونه یې توپیر کوي: اضطراب او له جنسي اړیکو ویره چې واژنیزم یا د جنسي اړیکو پر مهال ښځینه او جنسي غړي مکمل بندېدل منځته راوړي. د دې ستونزې د حل په موخه یې لاملونو ته پاملرنه او د هغوی له منځه وړل مرسته کولی شي. هورمونونه په میرمنو کې د جنسي شوق کمیدو یو لامل دی، خو که یې دوام وکړ، ژر تر ژره له یو ارواپوه سره مشوره وکړئ، ځکه چې ښایي لامل یې د پرلهپسې اورګازم یا جنسي ارضا نشتون وي. باید وویل شي چې په هره میرمنه کې د شیدو او استروژن هورمون توپیر کوي چې همدا توپیر خپله جنسي لیوالتیا راکموي. ځینې دردونه لکه د جنسي اړیکې یا د پارېدنې پر مهال د جنسي غړي درد، د کلیتوریوس ګیډې تشې او ملا دردونه کولی شي جنسي لیوالتیا له منځه یوسي. میرمنې د واژنیزم په نوم یو اروايي ګډوډي لري چې له شک پرته د دې دا ستونزې هم رامنځته کولی شي. بل دا چې ځینې میرمنې د 45 نه تر 80 کلونو پورې په ذاتي ډول بې میله کېږي، او دا یې د عمر او سن غوښتنه ده. د نارینه‌و ستونزې هم پرې منفي اغېزه کوي: ژر انزالېدل، نه انزالېدل، د اړینو مهارتونو نه لرل، سستي او ټنبلي. دا ټول د میرمنو لپاره مهم دي او پر جنسي لیوالتیا باندې اغېزه کوي. په عاطفي اړیکه کې ستونزې یا د مینې او صمیمیت نه لرلو ستونزې، د خولې خبرې، د بدن خبرې، لمسي چارې او د بدن پوهې نشتون. ځینې اروايي ستونزې لکه ژور خفګان، اضطراب، ذهني فشار، ټروما او ویره هم په میرمنو کې د جنسي لیوالتیا د کموالي لامل ګرځي چې په وخت باید غم وخوړل شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.